درنو لیدونکو السلام علیکم. له طالبانو څخه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تازه غوښتنې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو په ښودلو ویلي چې دغه کمیسیون ټولو دفترونه د طالبانو لخوا نیول شوي دي او له یادو دفترونو څخه د خپلو غونډو لپاره استفاده کوي. په راپور کې ویل شوي چې د بشري حقوقو کمیسیون منحل شوی نه دی، خو وایي چې د زمري میاشتې له 24 وروسته یې فعالیت نه دی کړی. د بشري حقوقو کمیسیون همدارنګه زیاته کړې چې طالبان د دوی له نقلیه وسایطو، کمپیوټرونو او نورو وسایلو څخه هم استفاده کوي. یاد کمیسیون د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې طالبان به د کمیسیون د رهبرۍ کچې په ګډون د ښځینه کارکوونکو د حضور او دندو په وړاندې خنډ شي او په خبره دا کار د منلو وړ نه ده. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان خلک د بشري حقوقو یو خپلواک بنسټ ته اړتیا لري چې د خپلو حقونو د نقض قضیې ورته راجع کړي. په دغه بیان کې په افغانستان کې د ښځو په حقونو او د بیان په ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض قضیو د څارنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. یاد کمیسیون له طالبانو څخه غوښتي چې په ټول هیواد کې د بشر حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو بشري وضعیت د خپلواکي او بېپرې څارنې زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو کمیسیون همدارنګه له طالبانو څخه غوښتي چې د یاد بنسټ د ټولو کارکوونکو او بشري حقوقو د ټولو مدافعینو درناوی وکړي. د کمیسیون په راپور کې ویل شوي چې طالبان به د افغانستان د دولت نړیوالو ژمنو او په ځانګړي ډول د بشري حقوقو نړیوالو کنوانسیونونو سره ژمن پاتې شي، نړیوال بشرپال قوانین رعایت کړي او خلکو ته د بشرپالو مرستو رسولو په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. طالبانو بیا تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خوا هندوستان له افغانستان سره د مرستو پر دوام یا نه دوام غور کوي. د هند د یووالي وزیر نتن ګادکاري نن یکشنبه وویل په افغانستان کې پر اساسي پروژو د هند د پانګونې د دوام په اړه به صدراعظم نریندرا مودي او د بهرني چارو وزیر جے شنکر وروستۍ پریکړه وکړي. هند په تیرو کلونو کې په افغانستان کې پر سترو او وړو انکشافي پروژو میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده، خو اوس وایي چې افغانستان طالبانو نیولی د هیواد په دې پریکړه کوي چې آیا له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي او که یې بندې کړي. ګادکاري وویل موږ په افغانستان کې سلما بند جوړ کړ، موږ په دې هیواد کې د اوبو پر سرچینو کار کړی دی. د زیاته کړې صدراعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو وزیر جے شنکر به فیصله وکړي چې آیا هند اوس هم په افغانستان کې پر بنیادي پروژو پانګونه وکړي او که نه. د هند د یووالي وزیر له افغانستان سره د هند مرستو ته په اشاره وویل موږ د یو دوست هیواد په توګه د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د دغه هیواد د سړکونو، بندونو او نورو پروژو په جوړولو کې همکاري کوله، خو اوس هلته وضعیت د اندېښنې وړ دی. هند نه یوازې دا چې د سلما بندې جوړ کړي، د نیمروز سړک، د ملي شورا ودانۍ او ګڼې نورې کوچنۍ او لویې پروژې په خپل لګښت د افغانستان لپاره جوړې کړي دي. د هیواد په وروستیو کې د شاتوت بند د جوړولو ژمنه هم کړې وه چې د کابل ښاریانو ته اوبه برابروي، خو اوس داسې نه ښکاري چې هند به له افغانستان سره د پخوا په شان مرستو ته دوام ورکړي. بل خوا د هند د بهرنیو چارو وزیر جے شنکر وایي خپل سعودي سیال سره مې پر افغان چارو بحث ګټور و. د هند د بهرنیو چارو وزیر جے شنکر ویلي چې له خپل سعودي سیال شهزاده فیصل بن فرحان سره د افغانستان پر سیاسي، امنیتي، فرهنګي او ټولنیزو چارو ګټورې خبرې اترې کړې دي. هغه ویلي چې دوی په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه پر دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز د دغه هیواد د امنیت او ثبات په اړه د دواړو هیوادونو پر نږدې همکارۍ ټینګار کړی دی. هغه څرګنده کړې ده چې په دې لیدنه کې د افغانستان سربیره د پارس خلیج، هند او آرام اقیانوس پر وضعیت هم خبرې کړې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.